سلامونه قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څنګه چې مخکې مې ویل یو کورنۍ ډېر زیات ستونزې لرل، نو دغه دویم کورنۍ ده چې دواړه یو ځای کې موقعیت لري. نو دا هم ډېر زیات مشکلات لري چې دغه کورنۍ سرپرست دی چې دی د اعصابو تکلیف لري. تاسو به اوس خپله وګورئ، زوی لورې هېڅ هم نه لري، یو لور یې دی خلاص او یو ښځه. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. لومړی دغه کور وګورئ قدرمنو هېوادوالو، دومره یې وسه نه رسېږي چې دغه کوټه پټ کړي. سر یې لوڅ دی، دا ځای لوڅ دی، ژمی را روان دی، یو کوټه لري، نور دغه وسه یې نه رسېږي چې دغه پټ کړي. څنګه یې مورې، ښه یې؟ شکر دی. بابا ته ښه یې؟ دغه دی بابا په خیال دی. ژوند زندګي څنګه کېږي؟ دغسې تېرېږي، دا سړی په خیال دی، سپین ږیری دی، د اعصابو تکلیف ته ډېره خفه دی. دغه یو مینو د خدای خاوند دی، دغه ژوند دی، دغه زندګي پخوا هم جان ښه و، پخوا مې خاوند خوا په خوا حفظه کې و، مې پاکوي. 15 کاله 20 کاله به کېږي چې ورته دی. نو زوی نه لري؟ نه نه، یو الله لرو، دغه یوازې دی، دغه خدا خاوند دی، دا خاوند و په دې د اعصابو تکلیف لري؟ اعصابو تکلیف والا پیدا د ډېره خفه. کار کوئ؟ نه نه نه، شی هم نشي کولی. پس څه ډول بابا؟ هغه دوايګانې ډاکټرانو ورته ویلي یو پيچکاري 15,000 موږ ورته وسه نه کېږي. یو پيچکاري په 15,000 وایي چې دا به شپږ میاشتې بابا یو یو وکیل، موږ ورته وسه نشته. نو دا څنګه بیا به کېږي؟ دې عملیات کوم، موږ ورته وسه نشته. دغسې بوج راغلی، دا د ډېره خفګانه پسې بوج راغلی. شو ورته کټې ښه دا ضرورتونه څه پوره کوي چې د دې داسې حال دی؟ بس الله یې پوره کوي او بل زکات خیر د ګټې ورشي نه دی په دغسې راته پرو دي کم وخت کې. او دا دوایي په څه اخلئ ورته؟ ما خو درته ویلې چې یو بل یې راته راکړي. بله پټۍ ورته ورکړې. دا پټۍ دې ولې لګولی نو؟ دا پټۍ ورته ډاکټر مې کړې وه چې دا ورمېږي به لږ کنټرول شي. دا لکه چې د ملا تېر دی دی؟ نه ورمېږي داسې دا ورمېږي داسې شي تاوېږي، داسې تاوېږي. دا تمام وګړي همداسې بندو په دې ګرمۍ کې. هغه هم شپږ میاشتې بعد به د یو پيچکاري 15,000 روپۍ. ښه ته څه ویل غواړې؟ دا غریبه وایه ته څه وایې؟ دا خو پلار نه خفه دی. الله مه ژاړه، ته پاس وګوره. ته ووایه ته څه غواړې، ته څه وایې؟ یو بچه الله مه ژاړه. خپله مې د ملا تکلیف دی، خپله خرابه ده. وایي دا د خدای وکړي دې یو په بل پسې راوښتی. د چا د دې؟ زما ستا؟ او دا د مور او پلار د جاري بل څوک نه لري. نه غیر د خدای دا وخت دی. یو ورور مې چې بیا خبره دی چې بیا وکړو. دا د څه شي دی؟ دا پخوا داسې عمر موسسه کې وکړه، دې غریب دا کار کلک ساتلی دی. دا یې د موسسې دي قدرمنو هېوادوالو، دا وګورئ مخکې کار کول، اوس کار نه کوي، په دې حال دی او زوی هم نه لري. دغه دوايګانې دغه سپي ښه ته څه ویل غواړې؟ یو بچی ووایه څه غواړې؟ ته ووایه مه ژاړه.
نه مه ژاړه که نه دا خبرې را باندې سخته ده قربان سوله مه ژاړه مورې مه ژاړه خبرې به پکې باندې سخته ده. زه یم که څوک راشي به واکورم داسې دی او نورم خدای ته معلومات دي زموږ نه دا هغې خبرې سخته چې موږ باندې دي دا هغې خبرې تکلیف چې موږ باندې دي هسې ناجوړه یې کم وخت چې سره د شپې ورته ډوډۍ ډاکټر وایي دا دې ښه خوراک چې مې وخورم چې سره ډوډۍ وخورم څنګه چې نجلۍ ولېږه د کلي کې اوس هغه باندې که څوک یې چا دې وویل ما چې دا اوس پاخې کته وسه سبا د کبر شي زه زلمی دی او دا داسې مرض دی دا د ډېرو عمر دی په خوراک باندې دی ډاکټرانو ته په خوراک کوه یوه دانه خوره ای خدای ته دا چا یې الفلسطين خاشعة والأحكام مقتبلة فبيع أقول نمشي لا تدركي نشي لكلي ركيك الكلام كلام ما هو والبعض توجيه وتوجه ويفوز البلد تا مسكين قلم يسيمون أو شيء دا څه تکلیف د څه وجې ورته پیدا دا شو؟ وایي د ډېره خفګان نه ورته پیدا شوی دی نو دا څه خفګان کوي کم مشکلات نه دي کار نشته کم بخچل نشته دی نو بدل نشته دی کړيږي خفه دی خدای زوی مې نشته دی موږ به سالي روغ لرو رنځور لرو دا دې سخت باندې دی دغه خفګانونه دي دا خو لا صبر کوي او زه خو خدای پاک مې د غاړه نه باندې خدای پاک سره جګ کوم خدای به یو رنګ جال به خدای پاک دا حوصله کوي خیر دی انسان باندې ویل الله د دې علاج کېږي الآن خدای عملیات یا بچاره باندې کوم بچاره مرمت نو نه دی ویلی څومره مصرف دې راځي او 15,000 روپۍ دی بچاره پچکاري یو ستنه په 15,000 نو عملیات به یې په څو شي زه عملیات په ښه ینده کړې او پچکاري مې داسې ده چې نو بعد راشه کتاب وګورئ چې سره خشو هغه دې چې سره خشو ما تل مالو څخه هم نشته دی نو قار ملا غابل خدای دې کار ما څه کېږي او یو ته بچاره ولا کوم معلومات نشته چې یو ډاکټر ته چې درې میاشتې بعد کوم شو سره معلومات بل ډاکټر شپږ میاشتې بعد به دا پچکاري کوي شپږ میاشتې پوره شوې بیا به 15,000 روپۍ به بیا یو پچکاري اخلي نو ما څه کوم نشته اوس هم نشته زه متخصص قدرمنو هېوادوالو د ویلو څه نشته زه به څه ووایم تاسو خپله د دوی حال ولیده چې دوی په کوم حال دي زوی نه لري دا بابا په دې حال دی او د دې مور هم خپل چې دی دا هډوکي په یو بل تاویږي دغه ماشوم ته وګورئ دا خپل مور او پلار ته ژاړي وایي کاشکې زما یو ورور وی پلار یې په دې حال مور یې د خپې تکلیف لري هډوکي په یو بل تاویږي پیسې نه لري چې علاج وکړي نو دا ماشوم ژاړي که د دوی د باندې څه چل وشي نو زه به څه وکړم هیله کوم هېوادوالو د انسانیت لپاره د انسانیت حق ادا کړي او له دغه ناهیلې کورنۍ سره مرسته وکړي ډېر زیات مجبور دی هیله کوم هېوادوالو که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 څلوېښت 200 اتیا د لیدو څخه مننه